خدمت کې یو څو اشعار ډالۍ کوم. مونږ په دې وطن کې د یو غږ په انتظار یو، مونږ په دې وطن کې د یو غږ په انتظار یو، سپېڅلی شریعت نظام راتګ په انتظار یو، چې مشر مو ملا وي او قانون مو د قرآن وي، چې مشر مو ملا وي او قانون مو د قرآن وي، د داسې تبدیلی او پرمختګ په انتظار یو. مغرور ککرۍ چې پکې ماتې کړو په توره، مغرور ککرۍ چې پکې ماتې کړو په توره، د داسې خونریزي انقلاب زوږ په انتظار یو. او زنځیر د غلامۍ به ماته وخت نږدې شوی، زنځیر د غلامۍ به ماته وخت نږدې شوی، ډولۍ د ازادۍ ته هسې لږ په انتظار یو. او لاهوک لیدین بیزاره بد مذهبه دا خزلې، لاهوک لیدین بیزاره بد مذهبه دا خزلې، د داسې طغیاني سیلاب د زګ په انتظار یو. او چې هلته امارت وي، چې هلته امارت صابه دلته جمعیت وي، چې هلته امارت صابه دلته جمعیت وي، هم سپین بیرغ کامیاب غواړو د برک په انتظار یو. د دې نه بعد زه دغه مجلس روح روا مهمان خصوصي، شیرین زبان، فصیح اللسان، لذیذ البیان، د گلشن علم 400 د سیمنا تشریف راوړون کې بهترین عالم دین او بهترین مقرر جناب مولانا فیاض الکریم صاحب ته دعوت ورکوم چې غیر راشي او په خپل بهترین کلام سره زمون دغه محفل ته رونق ورکړي. مولانا فیاض الکریم صاحب. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة. أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن مأدبة الله في الأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله.
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیف رسائل جاء احمد من ہداها بآیات مبینۃ الحروف سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، تجھے حشر کا کیا غم ہے اے قاسم نانوتوی، تجھے حشر کا کیا غم ہے اے قاسم، تیرا آقا ہے وہ تیرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تاسو درود شریف دا سے اولوالے چس تاسو آواز ماتا راشی پا محبت بانے درود شریف اولوالے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی افضل کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا بعدد علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ، وصلی علیہ کما تحب وترضا۔ محترم المقام، قابل صدر عزت و احترام صدر مجلس، میزبان المکرم جناب قاری فیروز شاہ صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج بانے تشریف فرما و مجلس کی تشریف فرما، دیر مقتدر اجلاء زعماء ملت حضرات علماء اکرام، دری کلی او دا علاقی غیورو پختنو پا دین بانے مینو پا اسلام بانے مینو کہ زما آواز آوری او غگی و تیخو دی نو دا حیاء او دا عزت پا پردو کے ناستو زما خویندو او میندو رب کائنات دے زما استاسو دلتا دا ناستا دا سید الانبیاء امام الانبیاء شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ خوندیونا کو جناب محمد رسول اللہ دا پیغمبر علیہ السلام دا شفاعت پا خاطر بانی ہوئے، جناب محمد رسول اللہ دا پیغمبر علیہ السلام دا دیدار پا خاطر بانی ہوئے، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے زمان استاسو دلتا ناناس دا محبوب علیہ السلام سر یوزے دا جنت دا ناس سی سبب گرزی دا زرنا آمین ہوئے، دا قبولیت بنیت بانی آمین ہوئے۔ زمانہ مخ کی تفسیر مختصر ختم بخیر الکلام ما قل و دل، جناب شیخ سے فرمائیو
داغه نه مخکې مفتی صاحب ارشادات مقدسو فرمایل کما ویل چې رضا کافی شافی او واپی دي نو کېدې شي دا قاری پیروشا صاحب چې کم دی نو د غصې د لاسه ځکه چې پریشر را باندې نو پریشر به نور سر ته بیا خیږي چې لکه بس دا کافی شافی دی او درنه دوا به وګوره خیر سره ځکه تاسو هم ډېر د وختي راسه ناست یې خو زه الحمدلله د الله لاک لاک کرم دی زما کور نږدې دی او ستاسو کور ډېر لرې دی که نه نو خیر دی زه خو په لږ وخت کې رسم تاسو فاصله ډېره زیاته ده نو زه هم فارغ وم انشاءالله تعالی ښه زما کور نږدې دی زه خو بس دغه نږدې ځای دی بس خو چې په دې غر باندې ور واړم جو زما خیال یې ای دی جو ای دی بس بیا به رسېدلی یم انشاءالله تعالی الله تعالی دې ستاسو دواړه جانه ښایسته کړي امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ فرمائی قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن آ کتاب دے چې کائنات دے انقلاب ورکړی دی تہذیب دے انقلاب ورکو تمدن تے انقلاب ورکو کلچر تے انقلاب ورکو ناس ولاړ تے انقلاب ورکو معاشرت دے انقلاب ورکو صنعت دے انقلاب ورکو حرفت دے انقلاب ورکو حاکمیت دے انقلاب ورکو حکومت دے انقلاب ورکو زندگی دے انقلاب ورکو د ورځ انقلابی ژوند راوس د شپې هم انقلابی ژوند راوس چې د چا د قرآن سره په کم بیسک په کم بنیاد باندې نسبت راغلی دی په حقه نسبت باندې قرآن ورته انقلابي لاره ښودلې ده په انقلابي قدم یې روان کړی دی او په کائنات کې د انقلاب سرخیلان هغه چې کوم دی ګرځېدلي د قرآن ړومبی وحي هغه انقلابي اواز چې د غار حرا نه محبوب علیه السلام راواغس د غار حرا نه دا درس د غار حرا نه دا سبق د ځانو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راواغس محبوب علیه السلام ړومبی دغه الفاظ د قرآن مجید رالل ړومبی الفاظ اقرأ باسم ربک الذی خلق سید الانبیاء فرمائے ړومبی الفاظ اقرأ باسم ربک الذی خلق لفظ اقرأ اولولا محبوب فرمائی مخت میں جبریل علیہ السلام کے ناستون اللہ مغار حرا لبوزا اللہ مغار حرا لبوزا اللہ مکی مکرمی لبوزا خدای لپکیل تا اٹھلم درکا سنگا امین ہوئے جو خامین ہوئے اللہ مغار حرا لبوزا غار حرا تے سڑے زین دو لاری دیو تا یو برا دا غر نسڑے را کزی کی دی غار حرا تا دا برا غر نبا دسی بوخی دی لاندی برا کسی یو د دو غرون درمیان کې سلار ورننوتی پای کې ورننوتی دا دو لارې غار حرا مبارک ته چې غر ته بر سر توخیږي محبوب فرمای ناستو ما نه د خپو کشاره وګویا نه اوازو ړومبه ملاقاتو د تمام ملائکو سردارا ملائکراله او زما مخه ته کېناست محبوب فرمای زما مخه ته کېناست ړومبه راته د الفاظ ول اقرأ باسم ربک الذی خلق ړومبه الفاظ د ځانو جانو صلی الله علیه وسلم فرمای محبوب علیہ السلام تو فرمائن ما انا بقارئن زخلوستن کے نیما جبریل علیہ السلام محبوب علیہ السلام دیکھ پلی سینی ترانیز دیکھو سینہ کی ورطا زور ورکو بیعید سینی مبارک نجدا کو ورطا فرمائی اقرأ سید الانبیاء الوصل شروع کرو دانو جان سردار ولی اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق د سینې ته د لارز دې کړه نو نشو لوستلې سینې نه چې دریا کو به لوستل شروع کړل دي زمو علما دي توی العلم من سفینه الصدر الى الصدر د سینې نه سینې ته علم منتقل کېدل د سینې نه سینې ته علم منتقل کېدل العلم من سفینه الصدر الى الصدر د علماء سینې دا چې کوم د علوم سمندرونه دي نو د عالمانو سینېونه شاګردانو ته د عالمانو چې کوم د تسلسل د سند روان دي د عالمانو تسلسل د سند روان دي نو دا علم راغلی دی په سند باندې نو او د دې علم رڼا ښکلا زینت خایس
کیفیات دا راغلی دی په نسبت باندې نو علم راغلی په سند باندې چې د چا سره سند نه وي نو موږ د علم په اصطلاح کې هغه ته حرامي وایي موږ ته پوهه نه وي تا ګاډو واړې ته په سوچه پښتو کې کلم الناس على قدر عقولهم دا علماو ته بیانونه به د چا هغه پلارو کې دوی ته بیان کول د شیري لکه ټماټر پټي کې چې ټماټر خرڅوي یو سړی ټماټر پټي ته ورشي ټماټر یې سیر نیولي چې ټماټر یو سیر ټماټر نه هلې هلکه به وایي چې ته خو روغ یې یا د الوګانو پټي ته ورشي که نه د الوګانو والا ته وایي چې هلکه یو 2 سیر الوګان مې راوړي ته اخلې نه د الوګانو پټي والا به وایي ته اوس دته ګورې په ما الوګان خرڅوي د الوګانو په پټي کې الوګان خرڅوي نو علماو ته بیان کول ګران کار دی تاسو سره کلم الناس على قدر عقولهم ستاسو د عقل مطابق خبرې کوم چې د کم سړي سره سند نه وي هغې ته موږ عالم نه وایو هغې ته موږ عالم لیکوال به وي لیکوال به وي لیکل به یې ښه کړي لیکل به یې ښه کړي خو د لیکلو نه به هم ګورې فساد ولاړېږي د لیکلو نه به هم فساد ولاړېږي که د لیکلو نه څوک متاثره شو نو هغه به وروسته بله غري هغه به وروسته بیا بله غري نو موږ وایو نه خبره دا ده چې سند ورسره دی نو موږ ته علم راسېدلی دغه تفصیل کې نه په سند باندې او یو نسبت دی چې د علم کیفیات دي د علم رڼاګانې دي د علم چې کوم دی ښکلې ښکلې خوشبویانې دي دا چې میلاویږي نو دا په نسبت باندې میلاویږي خو رب کائنات ځینې خلک مجمع البحرین ګرځولي دي مجمع البحرین هغه مجمع البحرین سری حضرات علماء کرام علما خلک الله تعالی داسې ګرځولي دي علماء دیوبند چې کله به په سند د علم باندې کېناستل نو تا به ویل دا امام بخاري ناست دی دا امام ابو داود ناست دی دا امام مسلم ناست دی دا امام ترمذي ناست دی چې په سند د علم به کېناستل تا ویل دا امام ابن حمام ناست دی دا چې کوم دی امام نووي ناست دی دا چې کوم دی علامه قسطلاني ناست دی علامه ابن حجر ناست دی دا علامه عسقلاني ناست دی خو چې کله به د علم د سند نه رالل په خانقاه کې به کېناستل او د خانقاه په مسند باندې به کېناستل نو تا به ویل دا عبدالقادر جیلانی ناسته دا بشیر بستامی راسته دا جنید بغدادی راسته دا سیر سقطی رحمه الله ناسته الحمدلله علماء دیوبند په خپل وخت کې د زمانه اولیاء الله علما نیکان صلحا پاکان اتقیاو مفتی شفیع رحمه الله فرمای ما د دیوبند هغه زمانه کتلې ده ما د دیوبند هغه زمانه کتلې ده چې د چپلاسینا یعنی د تله وهلو ولا نراواهلا تر د محتمم او تر د صدر مدرسه پورې تمام د زمانی اولیاء الله ګرځول الحمدلله دا څوک علماء تاسو دې سیدا نو مخله لکه چې ډراون د باندې کیږي یاريږي ته څنګه چل علماء دیوبند هغه کوم علماء دیوبند دا علماء دیوبند مجمع البحرین الله تعالی ګرځول بهر حال عرض می دا کو چې سید الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه جدا شو تلاوت شروع شو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کور تر روان شو چې تلوبا نو ابو جهل بویل محمد بن عبد الله را روان دی او دا شیبه بویل صادق او امین را روان دی محمد بن عبد الله را روان دی صلی الله علیه وسلم نن چې راځي دا غار حرانا نن محمد بن عبد الله نن را روان دی محمد رسول الله نن نبوت ملاو دی نن پیغمبری میلاو دا نن محمد بن عبد الله را روان کم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکور تراغ دار کور تراغ لنبے الفاظ دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سو زملونی زملونی دسرونی دسرونی خدیت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ دا برمائی علما بان صادر واچوا علما پٹکا علما بانی صادر واچوا اما خدیت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ صادر واچو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تا آرام و تسکین راغے چکل آرام و تسکین راغے نو دا محمد رسول اللہ نا پختن کی آرام راغے تسکین راغے نبیہ تپوس کی دار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کور درس دے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د کور سبق دی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د کور زما د کور زنانو ته کم دی درس او سبق دی چې خاون کله ستړی راشي په تکلیف کې راشي نو چې کینی آرام ورته راشي نو بیا به تپوس پوښتنه کوي
داسې نه چې په کور باندې څنګه راننوځي او ته ورته داسې وګورې او ورته ووایې چې ته خو ما انات کلي ته لېږلی وې که نه دوکا بازار ته ته خو راپسې تشتورخان رالې هسې راپسې رالې څه خو دې رانه وړه ته ما لېږلی سلی وې نه نه سمدستي ډاس به پرې نه کوې څه پته لګه په دې حاجي صاحب باندې چې کم دی نو زوړ قرضدار یې اوښتې چې په خیر حاجي صاحب ایله مې ګیره کړې زما خو دې سپلی شلولي دي ګرځېدم به راپسې دا پته نه وي که خدایي خدمتګار پې اوښتې او زکات کې چل ول کړي خدایي خدمتګار پې خدای اړولي او کړپې تې تېر کړي تشتورخان جیب را رواني دې سبا نه لګي نو مور به پې لور به پې ښځه به پې سمدستي آواز نه کوي چې څنګه تللی وې تشتورخان رالی سکون آرام دا میلاو شو د هغې نه بعد محبوب علیه الصلاة والسلام ته سکون میلاو شو آرام میلاو شو چې کله صادر واچول سکون آرام نو اما خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها پوښتنه کوي بیا پوښتنه کوي دا الله حبیبا اے دا الله محبوبا تاسو ته څه تکلیف دی د دوانو جانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د اسمان د جانب نه الله تعالی قرآن مجید وحی راولېږلا ما ته الله نبوت او پیغمبري راکړه نو زه په خپل ځان باندې ویرېدم زما په خپل ځان باندې یره راله د خپل ځان باندې ویرېدم وس د مور جواب واره د ټول امت مور زمون د ټول مور جواب څنګه ورکړي محبوب علیہ السلام ته فرمایي دا الله حبیب خبرګم الله تعالی بتا نه ځای گئی ته د یتیمانو امداد کوونکې ته د غریبانو د درسي کوونکې ته د کم د خپل والے رشتي پالونکې ته د یتیمانو تیمارداري کوونکې ته د بیمارانو پوښتنې کوونکې رب کائنات بتا سو ځای کینا د تسلا الفاظ ویل په دې وجه باندې زنانه د خپل خاوند محاسن بیاني د خپل خاوند به محاسن بیاني چې به یو ځای کې زنانه میلمنه شوله پردی کور ته لاړه نو دا کور که زما آواز اوري که دا مور زما آواز اوري انشاءالله دلته به غوږې ښه ودی اکثریت خو داسې دا زنانه غوږ نه ږدي دا زنانه یو بل سره دومره خبرې کوي توبه امان پناه پکار ده دا یو ورته وایي چې کم دی نو بستر دی کلي او الله زه خو چې کم دی لغړی کلي طرف نه راغلی یم ته لږه رادې خواشه خدای د مولیانو هم بیخ وباسي ایله کېنولي ته راځه خپله خبرې کوو لګیا به دا مولیان به وایي چغې د دې کار دا زنانه یو سړي ویل راځئ دروغ وایو د دروغو مقابله شوله د دروغو مقابله ولګېده هغه یو ویل زه لاړم چې کم دی کټ کې ملا سو پرې کې یو لاړم راغی چې لاړم راغی دا لاس مې لاندې نیولی وي دا لاړم راغی داسې بټ بټې راته وکتل چې زه لاس خو ډېر بره دی چې چلی نه شم نو لاړو بل لړم یې راوستو ویل هغه بل لړم راوستو ما به دا لاس تسې بره کو خو یو ټوپ کې جوړ شو دا بل ورته لکه دا د ممکناتو نه دي او د ممکناتو نه حد او تصور انتها نشته یا د ممکنات تصور حد شته لکه مفتي صاحب شته حد ممکن خو څه کېږي ممکن خو دا دی که نزول الحرام حمار من السما دا هم د ممکنات لري او که نه لکه ممکنات وشي ممکن خو زعات نشته هغه ویل لکه کېدی شي دا وشي هغه ویل ښه بل ورته زه راته دروغ وایم ویل څنګه دروغ ویل یاره زه ګنو ته لاړم او د ګنو په پټې لو ګني نشته زموږ علاقې ګني دي ګنو پټې کې چې کم دی نو غوزو مچو ګاګا اچولی او د شاتو والا مچو د هغې پاڼې ته یې ګاګا اچولی و بل ورته لکه دا هم د ممکناتو نه دي کېدی شي وشي چې غوزو مچو غټ ګاګا اچولي د ګني پاڼې ته بل ورته ویل زه راته دروغ وایم هغه ویل څه ویل یو ځای ته ورغلم یو شپږ اووه ښځې ناستې وې بلکل خاموشه ناستې وې خبرې یې نه کولې ټولو په جمع چغه کول اوریجنل دروغ هم دا دي چې ښځې دې ناستې یو هغه خبرې نه کوي که خبرې نه کوي نو پس خو به کوي پس خو به کوي په خدای یقین وکړه پس به ته را دې خوا سره باجي قارېږي دا معلمه قارېږي ته لږه را دې خوا سره لږ خبرې کوو انشاءالله دلته خو به خبرې نه کوي انشاءالله تعالی دا خو دیني ماحول دی دا خویندې میندې او دینداره ښځې دي زنانه دي خویندې میندې دي انشاءالله غوږ به ایښو دی نو عرض مې لا کوو دانو جان سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای الله به تاسو نه ضایع کوي دا الله حبیبا تاسو یتیمانو امداد کوونکې دا غریبانانو پوښتنه کوونکې د بیمارانو بیمار پرسید کوونکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام محاسن بیانې په دې وجه باندې فرمایل کېږي چې یو زنانه بل کور ته لاړه الله به خپل خاوند محاسن بیانې داسې نه چې پردی کور ته لاړه شي ورته وګورې کوټې ته زارېږه خو ستا د دې خاوند نه دا کوټه څومره ښایسته کړې ده داسې ښکلې جامې دا ګوره ستا ښایسته پړقینده جامې ځوړندې دي او وګوره دا پیالۍ او وګوره ستا دا پیزار زارېږه ستا د خاوند نه ما له خو چې خدای پاک میلو را کړی دی
ایس یو شی دی د صنم نه دی خبر خو ځي او راځي او خوري او څکي بس نور څه دا وګوره خاوند خو ستا دی سړی خو ستا دی سم پوه دی نه 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 دا خبرې به نه کوي دا د غلیظې د هغه زنانه چې هغه د دین او د اسلام نه واقفه نه وي او په هغې باندې د الله قهر او غضب ورېږي دا د هغه زنانه خبرې دي محمد رسول الله فرمایي چې یو خاوند کور ته راننوځي او دا ښځې په استقبال باندې ودرېږي چې زما خاوند ناغی د بار نه زما خاوند را روان دی محمد رسول الله فرمایي چې دا خاوند دننه راشي دا ښځه چې خپل خاوند ته وګوري نو دا په مسکا او خندا باندې شي چې زما خاوند الحمدلله کور ته راغی دا خاوند د خپلې ښځې ته وګوري دا په مسکا او خندا باندې شي چې الحمدلله زما په کور کې خیر او عافیت دی خپل کور خپل اولاد در ورسېدم محمد رسول الله فرمایي وایي په مخ د ځمکه باندې دا ښځه او خاوند یو بل ته په خندا باندې شي یو بل نه خوشحاله شي یو بل ته زړه چې کوم دی خوشحالي راشي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي په ځمکه باندې ښځه او خاوند خوشحاله شي وایي په عرش باندې رب خوشحاله شي په دې دواړو باندې له پاسه د رحمت څادر خور کړي د خپل رحمت څادر پرې خور کړي دا دینداره ښځه ده دا نیکه ښځه ده دا صالحه ښځه ده دا پاک دامنه ښځه ده او دا د کور ماحول دی په کور کې به هر قسمه کار راځي زمونږ چې کم دی نو بس اکثریت په کور کې دا زړه خواښې نه دا زړه ابۍ دا په کور کې چې کم دی ناست دی نو زوی چې د بار نه راشي نو ابۍ دی چې کم دی دا تندی او دا بوټ تندی راچولي نو زوی ورته وایي ابۍ ولې یاره څه شی دی را واده کړی دی نو توبه مې دي نو امان پناه پکار ده نو ښه ابۍ چل شوی وایه که نه خیر خو دی بس نن یې دا لوبه کړې نن یې دا لوبه کړې نن یې دا لوبه کړې هغه وایي ښه ته په دې دا لوبه کړې بس خاوند غوسه شي خاوند چې کوم دی یلا بسم الله او په شروع کې په ښځه باندې او دا هلته ناست سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله الله اکبر الله اکبر ایلې وواله وایي ایلې وواله وایي ابۍ چې کوم دی لګیا سبحان الله او چې غلی غونډه کې نظر وکړي او چې هغه راوځي داسې مسکی شي ورته څنګه چلې توله مې کړې پې چې بیا نه کې هغه غریب وایي چې خدایه زه څه وکړم هغه غریب وایي خدایه زه څه وکړم پام کوه چې د شریعت نه خلاف کام کوه چې د وهلو لایق نه وي پام کوه چې د سزا لایق نه وي پام کوه چې په هغې باندې چې کوم دی د غصې لایق نه وي که داسې مور خپل زوی په دې باندې را ابراو کړو دا مور به الله نیسي خپل زوی چې کوم دی راوچت کړو په دې خبره باندې چې تا پې وام تا پې خرابوم تا پې ټسوم پام کوه ګورې زنانې دې قطعا دا کار نه کوي چې هغه چې کوم د خپل خاوند په زور باندې را اوبراو کړي د پردې تورسرې دپاره هغه غریبه بل پردي کور نه راغلی ستا په کور کې ناسته ده پردي کور نه راغلی ستا په کور کې ناسته ده ته یې مورې دغه پلار ستا چې کوم دی نو خاوند ستا خاوند پلار دی او دا خاوند دی خاوند غریب ته راپورته کې دغه پلار او مور ورته چې کوم دی لاسونه کرپی را کرپی او په جینۍ باندې را باندې کړي دا د بهترینې زنانه عمل نه دی دا د ښکلې زنانه عمل نه دی بلکې څه به کوي د کور کې به د امن دعاګانې غواړي د سکون دعاګانې به غواړي پاک دامنې دعاګانې غواړي مونږ کې خو شیطانت پروت دی مونږ شیطانت پروت دی یو ښځه وایي ته رادې غواړه که نه هغه پلانکې خو نن دا لوبه کړې وه وروره کیسټ په پې کېږي غټ کیسټ په پې کېږي وروره په دغه یو پسه باندې به چې کوم دی یو ګنټه کیسټ په پردۍ ښځه باندې ایښو دی دا ښځه چې راپاسي غیبت چغلي بهتان درې څلور مرضونه دا د یو کټ نه راپورته کوي چغلي ځان له ګناه ده غیبت ځان له ګناه دی بهتان ځان له ګناه ده دا ښځه چې د کټ نه راپاسي په بل چا باندې غیبت هم کړی د هغې بهتان هم کړی په هغې چغلي هم کړي دا چې د کټ نه راپاسي او 45 غضبونو کې دا د کټ نه راپاسي دا الله په 45 شپږو قهرونو کې راپاسي دا زمونږ نه د دین نه ناواقفیت وجه ده چې زمونږ خویندې میندې د دین نه واقفې نه دي د شریعت نه واقفې دا خو د علماو ته چې کوم دی نو دواګانې کوئ که نه تاسو راته دا ووایئ دا سجده سهو په مانځه کې په څه باندې لازمیږي والا تاسو هم جوړ حل نه وایئ سم پکې ورغوپه خو یې حل نه وایئ په ترک د واجبو باندې سجده سهو راځي نو زمونږ په جوماتونو کې چې کوم دی ملا صاحب هم سجده سهو کوي ټیک ده که نه جي کلیوال هم سجده سهو کوي سړی هم سجده سهو کوي چېرته کور کې هم زنانه په سجده سهو لیدلي دي زنانه په سجده سهو لیدلي دي ته په کور کې سجده سهو کړي لیدلي مې لکه ولې دا داسې بزرګان چې دا په مونځ کې نه خطا کېږي دا سړو نه زیات دماغ والی چې دا په مونځ کې نه خطا کېږي هغه غریب ته پته هم نشته چې په مانځه کې واجبات څه شی
واجبات څه شي دي او ما تام د سیو د خیر سره چې دا تذکره سره په کور کې کوو دا تذکره سره په کور کې کوو چې راشو او وایو ورته چې کنه کینه بوډۍ خبره واوره راځي چې یو بل ته اللهم انا واورو راځي چې یو بل ته شی واورو اللهم انا واورو ګوره دا راته وایم چې ډومبه به وته تا اورې ها چې کینه کور کې ډومبه به وته تا اورې چې کینه راځه اللهم انا واورو خو ته د یې نه اورولې شي نه وای په ایمان باندې چې اللهم انا په کور کې خزي تا اورولې ده یا د خزي نه اورېدلې ده وای په ایمان باندې زه خپکیږم ما خفغان خبره ده نه ده دا درس خبره ده دا جړه خبره ده دا خبره ده چې زه دې حد ته راورسېدم چې په کور کې د لوښي تذکره شته د جارو کولو تذکره شته د غوجل د غورځولو تذکره شته د کچن تذکره شته د خوراک او د سکاک تذکره شته خو زما په کور کې چې کوم دی نه د الله د قرآن تذکره شته نه د مونځ تذکره شته نه د عبادت تذکره شته دا مونږ په کور کې نه کوو مونږ په کور کې نورې تذکرې کوو بهر حال عرض مې دا کوو اما خدیت الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محاسن دا اللہ حبیب تابع اللہ نزائے کی دا اللہ محبوب تابع اللہ نزائے کی اس محبوب علیہ السلام دوانو جہان سردار و تو فرمائل سوک راغ جبریل کہ خویندو میندو ما تا غوی خو دی ننن دا غوی ختمون دی الحمدللہ تفسیر ختم شو الحمدللہ لاک لاک کرم دا عظمت دی دا فضیلت دی د زنانو د پاره یو احکام دی من حيث الاحکام سړي چې کوم دی دا په زنانو باندې چت دی الرجال قوامون علی النساء ومن حيث الفضیلت ځینې وخت کې فضیلت د ځینې زنانه د سرا شي کنه ته یو شل سړي مو تاریخ پو کې قربان کړي ځینې زنانه فضیلت د سرا شي من حيث الفضیلت دا فضیلت دی د ما خويندو میندو ته عظمت دی دا خویندو میندو ته او دا زه عرض کوم چې دا زنانو فضیلت او عظمت ولې دی تانوی رحمت الله علیه د دې عظیم حکمت ذکر کړی تانوی رحمت الله علیه حکیم فعل الحکیم لا یخنو علی الحکمه الله تعالی حکیم ذات دی پرې کې حکمت دی نړمبه د قران مجید آیاتونه چا واوریدل دوان جان سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تراغے لا ابو بکر سر میلاو شوینو عمر فاروق سر میلاو شوینو عثمان ذنورین سر میلاو شوینو علی المرتضی سر میلاو شوینو دے رنبے دا نبوت پچ حربانی چی دا چا نظر لگی دو نو اغم اما خدیت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ لمبے نبوت دا بچہربان نظر دا خدیت القبرى رضی اللہ تعالی عنہ سید الانبیاء لمبے کلمہ چاہتا ویلا من حیث مطلق انسان من حیث مطلق انسان زنانا ورارینانو پا انسانانو کڑنبے کلمہ دا دوانو جہانو سردار محمد رسول اللہ بانی ایمان راولن کے دا ابو بکر نو عمر نو عثمان نو علی نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دانو رنبے چی ایمان پا محمد رسول اللہ بانے راوڑو نو اغم اما خدیت الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنبے دا قرآن آیات رنبے دا قرآن شاگرد رنبے دا قرآن مجید دا کون کی سوک جوان شول لا ابو بکر نو لا عثمان ذنورین نو لا علی المرتضی نو دا قرآن دا رنبے آیات اوریدل دا قرآن دا رنبے آیات زدا کول دا قرآن رنبے آیات باقی کو گنو تتگا اغم اما خدیت الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا قرآن لنبے شاگرد خدیت الکبرى جوڑا شوا لنبے شاگرد سو جوڑا شوا خدیت الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑا شوا دا عظمت زنانہ ہوتا میلاو دے دا رفعت زنانہ ہوتا میلاو دے دا مقام زنانہ ہوتا میلاو دے اصل وجہ سرا وجوہات سری مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ عظیم ہستی چه چا بارکه وی تنابون خانقاه اغا خانقاوه چه دا مشرب نچا چه کم دی یو گوٹس کلی دی نو دا کائناتو که چه کم دی علمونو دا حکمتونو سندون جاری کری الحمدللہ دا تنابون نچا یو گوٹ کری الحمدللہ تنابون خانقاه اغا خانقاوه چه
یو عالم فرمای خوب مې ولید جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام فرما دی ډېر لوی علما ولاړ دي ډېر لوی اکابر ولاړ دي او هر څوک دا وایي چې حضرت راپاسېږي نو موږ به بوزو بل وایي چې راپاسي موږ به بوزو بلې تمامانې دي چې د دوانو جهانو سردار د خوب راپاسي موږ به بوزو دا بزرګ فرمای دا خوب زه اینم وایي په دې کې د دوانو جهانو سردار را بیدار شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې را بیدار شو وی هر څوک چې کم دی نامه په لاس باندې وړه حضرت موږ سره بزو حضرت موږ سره بزو دوانو جهان سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تانابون خانقاه طرف ته لاس اونیو ویل زه به دې ځای ته ځم تانابون خانقاه طرف ته لاس اونیو ویل زه به دلته ځم هغه علما فرمایي حضرت پاسېد د دوانو جهانو سردار او خانقاه تانابون ته چې کوم دی روان شو حکیم الامه تنویر رحمت الله علیه فرمایي وی د قرآن مجید آیات ورسره چې کوم د نبوت په چهره باندې لومبه نظر لومبه کلمه دا چې کوم دی نو دا رفعت او دا مقام او دا فضیلت او دا عظمت زنانه او ته ملا هغه اما خدیت الکبرى وجوهات سری وی اصل وجه دا چې د مور دا غیګه به لومبه مدرسې نو دا به لا اله الا الله خی د مور دا غیګه به لومبه مدرسې دا به اقرا باسم ربک الذی خلق دا د مور غیګه به لومبه مدرسې دا به محمد رسول الله بینه محبت خی دا مور غیګه به لومبه مدرسې دا به لومبه تربیت گاہی در غیگی نبا اللہ تعالی اولیاء نیکان صلحاء پاکان او اتقیاء بیا پاسی پدے وجہ بانے دا قرآن نسبت دا اللہ تعالی دا کلام نسبت دا رنبے چکم دے نو اما خدیت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ سر راغے اگا اما خدیت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ سر چکل نسبت راغے نو پا اقا نسبت باندے ننٹول زنانه چی پا دین بانی منوری پا قرآن بانی منوری نو انشاءاللہ دا غیگا با بختور و قدرمند و عزتمند بی نو کپری غیگا کی دا قرآن پا زیبانی واتساپ روتو دغه غیګه کې د قرآن په ځای باندې مسنجر پروتو دغه غیګه کې د قرآن په ځای باندې فیسبوک پروتو په دغه غیګه کې د قرآن په ځای باندې ریموټ کنټرول پروتو یا ډرامو ته ناستو نو دا غیګه به بختور نه او کنه په دغه غیګه کې قرآنو دا قرانګي د قرآن درس لدا خويندې مېندې راتلې نو ان شاء الله دغه غیګه نه بیا امام بخاری پیدا کیږي دغه غیګه نه بیا امام ترمذی پیدا کیږي دغه غیګه نه امام مسلم پیدا کیږي دغه غیګه نه به کم د امام ابو داود پیدا کیږي دغه غیګه نه بیا رب کائنات طارق بن زیاد پیدا کیږي دغه غیګه نه صلاح الدین ایوبی پیدا کیږي دغه غیګه نه عمر بن عبد العزيز پیدا کیږي دغه غیګه نه الله تعالی امام بخاری بیا پیدا کیږي دغه غیګه نه الله تعالی بیا شیخ الهند محمود الحسن پیدا دریغے کے نبی رب کائنات مولانا زکریا پیدا کی دریغے کے نبی اللہ مولانا الیاس پیدا کی دریغے کے نبی اللہ مولانا ایوب جان بنوری پیدا کی دریغے کے نبی اللہ تعالی یوسف بنوری پیدا کی دریغے کے نبی اللہ مولانا عبدالحق پیدا کی دریغے کے نبی اللہ تعالی مولانا محمد احمد دعکوڑی پیدا کی شیرگڑ پیدا کی دریغے کے نبی اللہ تعالی مفتی محمود پیدا کی دریغے کے نبی اللہ غلام غوث ہزاروی پیدا کی دریغے کے نبی اللہ تعالی مولانا عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کی دریغے کے نبی اللہ تعالی حضرت مولانا مفتی محمود پیدا کی گی مولانا فضل الرحمن پیدا کی گی مولانا الرحمن با پیدا کیے گئے دا زمانے اولیاء با پیدا کیے کہ دا غیگ دیندار نیک صالح و پاک ہوا او کنه دی غیگه که مسنجر و واتساپ و فلم و گانا و سندر و نو دی غیگه نو بیا هدایتکار پیدا کیگی دی غیگه نو بیا سنگار پیدا کیگی دی غیگه نو بیا ڈرامنگار پیدا کیگی دی غیگه نو بیا پنکار پیدا کیگی دی غیگه نو بیا چې کم دی ڈرامو والا گڑا والا پیدا کیگی دی غیگه والا بیا چې کم دی ڈول و سرنا والا پیدا کیگی دی غیگه نو تصور مکو چر معاشری و بہترین پربت پیدا شي معاشري او خسته انسان باندې پیدا شي د خپل بچو غیږ په قرآن منور کوي د خپل اولاد غیږ په قرآن باندې منور کوي اے مور که زما आवाज اوري نو د خپل غیږ چې ستا غیږ ده نن ستا لور ده دا سبا مور ده نن ستا خور ده دا سبا مور ده نن ستا په کور کې ستا د لور په حیثیت باندې ناسته ده دا به سبا د چا په کور کې د کور د مشر په حیثیت باندې ناسته نن ستا د لور په حیثیت باندې ناسته ده دا به سبا د مور په حیثیت باندې نن دغه لور په غیږ کې د الله قرآن کې ده وا چې په دې غیږ کې چې کوم دی الله تعالی د زمانی اولیاء الله نیکان صلحاء را پاسي دا به ال کېږي چې مدارس سره زموږ اولاد تعلق پیدا شي او دا یاد ساته کاکا جانا و مشره ټیم ما د مختصر راکړل شوی دی اخیری خبره ته دا حکم ټیم ما باندې ټیم اوټ شو تقریبا اخیری خبره ته دا حکم چې د بچو تربیت وکړي په قرآن باندې د قیامت په میدان به الله تعالی د ام تپوس نه کوي د بی تپوس به نه کوي
د پی ایچ ډی تپوس باندې کوي د ایل ایل بی تپوس باندې کوي د بی ایډ تپوس باندې کوي د بی ایډ وال نه بدا تپوس کوي چې قران دی ویلی وکنه د ایم ای وال نه به تپوس کوي چې قران دی ویلی دی وکنه د ایل ایل بی وال نه به تپوس کوي چې قران دی ویلی وکنه تا چې کیمستري یادوله نو قران دی ولې نه یادو تا چې فزکس یادو نو د قران معنا دې زده کړې وه تا چې کیمستري یادوله د قران معنا دې کړې وه الله فرمایي ما قرآن سال کړی دی نو د فزکس نه ګران دی د کیمسټري نه ګران دی د بایولوژي نه ګران دی د میتھمیټکس نه ګران دی د پیسې وایس نه ګران دی زما اولاد نن پیسې وایس یادوي قرآن نه یادوي کیمسټري یادوي بایولوژي یادوي فزکس یادوي زدانه انتظام یادوه کوا ته تعلیم کوا ام مکو بی مکو ال البی مکو به البی مکو پی البی مکو من البی مکو ال البی مکو مړه چې صحیح هغه وکړه چې کې څومره کوا خو د الله په ذات مې دې قسمي چې اے مورې که زما آواز اورې نو واوره اے پلاره که دماغ دې کولاوي نو واوره بچې وفات کېدو ډاکټر هم را واپس کو د اسپتال نه را واپس شو ډاکټران نه تپوس وکړو زوی چې ولې ویل بس بچې څو ورځې په کور کې د مور او د پلار دیدار خو به وکړې که نه مرې علاج ختم دی ستا څو ورځې پاتې دي نو چې کور ته کله راغې نو پرېوتو نو چې پته ورته ولګېده چې مرګ راغی او د مرګ استازی را روان دی نو پلار ته ویل بابا یو وصیت کوم بچی وایه ستا وصیت به زه منم یو نصیحت کوم بابا وایه بچی ته څه وې ته زما نه روانې ګویا تا ته هم پته ولګېده بابا وایي زما د میټریک سرټیفیکیټ راوړه زما ایل ایل بي راوړه زما بی ایډ راوړه زما پی ایچ ډي راوړه زما ایم ای راوړه زما اف ای راوړه هغه غونډ راوړل پلار ورته غونډې ډیګریانې سې کېښودې بچې په دې څه وکړم بابا چې کله زه مړ شم که نه نو دا ما سره په کفن کې کېده او ته ویل بچیا په دې به څه کوې وایي چې فرشتې ما نه تپوس کړي چې من ربک وما دینک وما تقول فی حق هذا الرجل نو زه به فرشتو چې وایم چې ما ایم ای کړې ده ما اف ای کړې ده ما بی ای کړې ده ما پی ایچ ډي کړې ده ما ایل ایل بي کړې ده ما بی ایډ کړې ده ما بار کې تعلیم حاصل کړی دی زه به فرشتو ته وایم پلار ته ویل بچیا په دې خو نه خلاصي ویل ښه بابا په کفن کې کېده وه خیر دی چې د محشر په میدان مې کله الله را پاسي د قبر نه او د الله در لزم که نه نو دا ټول ارڅه به راسري دا به زه د الله در ته پیش کوم الله ما باندې پلار ایم ای کړی بی ای کړی پی ډي کړی ایل ایل بي کړی بی ایډ را باندې کړی پلار بار ملته تعلیم دپاره لېږلی ما الله دا کړي دي پلار ته ویل بچیا د الله په در کې هم په دې باندې خلاصۍ نشته ښه بابا په قبر کې هم خلاصۍ نشته د محشر په میدان هم خلاصۍ نشته بیا بابا واوره د محشر میدان به پلار او ستا ګریوان به د الله در به زه د الله په در کې به تا د ګریوان نه نیسم چې تا په ما باندې قرآن ولې نه وي تا په ما باندې دین ولې نه وي تا په ما باندې اسلام ولې نه وي تا به ما چې کوم د دین او د قرآن سبق ولې نه وي پلاره زه خو نه پوهېدم تا به سکول ته لېږلم راښکلم به قرآن له داسې راښکلی یم سکول ته به چې کوم دی په لټو والم قرآن له داسې راوستی یم په سکول کې به تا په ما باندې پیسې ورکولې په قرآن دې داسې کړي دي او که نه د قیامت میدان به پلاره ستا ګریوان به یې زه به د الله مخې ته پیش کوم چې خدای دې پلار په ما باندې هر څه کړي خو په ما یې قرآن نه دی ویلی په ما یې دین نه دی ویلی په ما یې د اسلام سبق نه دی ویلی ووایه مشره که زما آواز اورې اے مورې که دا بچی د قیامت په میدان د الله در کې دا ووایي چې الله زه ماشوم هم نه پوهېدم خو دې پلار ما ته سمه لار نه ده ښودلې څه جواب به د الله در کې ورکوئ څه جواب به ورکوئ د الله در کې قو انفسکم و اهلیکم نارا پیغمبر علیہ السلام فرمائے الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیته مشرے د قوم مشرے د کلی مشرے د قبیلے مشرے د خاندان مشرے د کور مشرے اللہ تعالیٰ فرمائے د قیامت په میدان باندې به زه تپوس کوم د دې مشر نه به زه پوښتنه کوم کلکم راعٍ عن مسئول دنه معلومات کوم چې څنګه دې کړې راځئ چې خپل بچي په قرآن باندې منور کو په څه باندې منور کو په څه باندې منور کو په څه باندې منور کو لوڼم قرآن لراولېږئ بچی هم قرآن لراولېږئ بچی په قرآن باندې منور کوي او لوڼه هم په قرآن باندې منور کوي څنګه منور کوي او څنګه ښکلا وله ورکوي او څنګه زینت وله ورکوي ماله ټیم اجازت نه راکوي که نه د اکابرو واقعات مې ته بیانول د صحابه واقعات مې ته بیانول چې یو واقع راته بیانوم زړه به چې کوم دی وتړقېږي چې واه دا څنګه مینو په قرآن باندې دا څنګه مینو په اسلام باندې دا څنګه مینو په دین باندې او ټیم ماته اجازت نه راکوي د فرض مانځه وخت دی فرض مانځه وخت نشو ضایع کولی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته